طالبان بالاخره د پاکستان په منافقت پوه شول. وایي داعش پاکستان کې روزل کیږي او افغانستان ته لیږل کیږي. نور معلومات را سره همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د جمهوریت په وخت کې به چې کله اشرف غني او امرالله صالح ویل داعش د پاکستان پروژه ده، نو طالبانو به د دوی خبره ردول او ویل به یې چې داعش د افغان حکومت او امریکا ګډه پروژه ده. جالبه لا دا ده چې د دوحې قرارداد کې یې ومنله چې داعش د امریکا پروژه نه ده او دوی به یې پر ضد ګامونه پورته کړي. دا چې اوس نه جمهوریت شته او نه امریکا، نو داعش بیا څوک او له کوم هیواد څخه افغانستان ته لیږي؟ هغه مشهوره خبره ده چې پاکستان هیڅکله د هیڅ افغان حکومت ملګری نه دی پاتې شوی او د تل د حکومتونو پر ضد نوې جنگي ډلې روزي. تازه خبر دا ده چې طالبان وایي داعش پر یو شمېر اهدافو د بریدونو پلان نیولی. د طالبانو کورنیو چارو وزارت د داخلي امنیت ریاست له لوري 10 ورځې وړاندې دغه شریک شوی مکتوب کې ادعا شوې چې داعشیانو د فرضي کرښې هغې غاړې تیرا کې غونډه کړې ترڅو افغانستان او په ځانګړې توګه کابل کې پر یو شمېر اهدافو بریدونه وکړي. مکتوب کې زیاته شوې د کورنیو چارو وزارت قراولونه طالب کارکوونکو ته د معاشونو ویش پر مهال د کابل بانک او نورو بانکونو په بیروبار د ځانمرګو بریدونو احتمال شته دی. دوی دغه معلومات د خپل استخباراتي سرچینو له قوله لیکلي او ورته یې د ځانګړې پاملرنې غوښتنه کړې ده. عام افغانان بیا وایي د داعش وروستیو بریدونو ته په کتو ښکاري چې طالبانو کې نفوذي کسان لري. نو طالب مشرانو ته پکار ده چې له یوې خوا خپل صفوف تصفیه کړي او له بلې خوا د پاکستان سره په ښکاره خبره پاکه کړي چې ولې او څنګه د داعش ملاتړ کوي. د یادونې وړ ده چې اوس هم د یو شمېر طالب مشرانو کورونه پاکستان کې دي او یاد هیواد خپل دوهم کور ګڼي. درنو کتونکو، تاسو په دې اړه څه وایي؟ تاسو مو هم خپل نظر را سره په کمنټونو کې ولیکئ او د نورو معلوماتو لپاره مینه یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ.